بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو امید ده چې ټول جوړ او روغ یاست. ښه ګران دوستانو، نن در سره د کتاب د شپږم درس نه یو بله حصه درس شریکوم. نو امیدوارم دوستانو چې را سره پکې ستړي نشئ. ښه دوستانو، زه به داسې چلو کوم، دغه درس به لږ به دې ته صبر وکړو، لکه تیر درس یعنې 9 درس چې کوم یو ده هغه ته به یې وارې لاړ شو، لکه دغه هغه ته دغه عکس ته یعنې ډونه مخکینی درس ته. نو په دې کې دوستانو که فکرم کړی په دغه ځای کې ما دغسې دغه خط یلی، لکه دلته وایي چې وی ګیت اس کریم ام نیکسټ تاګ، یعنی ام دلته راځي که نه. نو ما دلته لیکل کړي، دلته مې فکر ورته نه ده شوی، ما لیکل کړي چې ایر ایست ام نیکسټ، په خوله باندې مې ویلي چې ام نیکسټ تاګ ویدا gesund، اما لیکل چې شوي دي ایر ایست ان نیکسټ تاګ ویدا gesund، یعنی هغه په بل ورځ کې جوړ ده، خو صرف دغه جمله کې فرق ده. نو دغه به دوستانو توجه ورته وساتئ چې ما پوره ویډیو هغه کې په انټرنیټ کې مې چې کله واورېده چې فکر مې شو ورته، اوله کې مې فکر ورته نه شو. نو دا جمله لږه غلطه وه، یعنی دغه د ام په ځای باندې مې ان لیکلی، نو دغسې تاسې استعمالوئ. نو امیدوارم دوستانو چې تاسې پوه شوي یئ، نور څه مشکل پکې نشته، صرف دغه هغه ده. که نه په خوله باندې مې درته همدغسې لیکه، که نه توجه ورته وکئ چې وایي وی ګیت اس کریم ام نیکسټ تاګ، هغه جواب مې ورته همداسې ورکړی چې ایر ایست ام نیکسټ تاګ ویدا gesund، اما یعنې د ام په ځای باندې ان لیکل شوی، نو دې ته توجه ساتئ په ډېرې بخښنې سره. ښه، امیدوارم دوستانو پوه شوي. اوس به لاړ شو دې بل درس ته. دوستانو په دې ځای کې په دې باندې خو لکه څنګه چې پوهېږئ چې هورن لیزن شرایبن، یعنې اورېدل، لوستل او لیکل. نو دغه نه ښکته دلته څه وایي چې هورن زی اوند شپریخن زی نخ، یعنې څه، یعنې واورئ تاسې او خبرې وکئ تاسې وروسته، یعنې د دې نه پس، یعنې اوله یې واورئ بیا پسې خبرې وکئ. ښه، دلته وایي چې اوبن زی دن میت ایرر پارتنرن ایغن پارتنر، یعنې څه اوبن یعنې تمرین وکئ، زی یعنې تاسې، دن یعنې نو بیا، میت ایرر پارتنرن د خپل مرګري سره، ایغن پارتنر او د خپل مرګري سره. ښه، امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. اوس به اوله واورو بیا به خبرې وکړو. ښه اوس نو تاسې غوږ شئ چې زه اواز وګورم. ښه، Seite 84, Aufgabe 1. Hören Sie und sprechen Sie nach. Üben Sie dann mit Ihrer Partnerin, Ihrem Partner. Woher kommen Sie? Ich komme aus der Türkei. Wo ist Ihre Schule? Meine Schule ist in München. Wie heißt Ihre Tochter? Meine Tochter heißt Nilgün. Was machen Sie in der Pause? Ich trinke Tee. ښه دوستانو، لکه څنګه هم چې واورېده دوستانو، په دې باندې خو پوهېږئ ښه صحیح باوري یم چې پې باندې پوهېږئ، خو د کتاب درس ده چې کتاب کامله شي. نو په دغه حساب باندې دوستانو در سره شریکوم. لکه ګورئ چې دغه سی ډي ده، 40مه سی ډي نه ده اورېدلې په دې درس کې، خو دا 49مه همداسې، خو لکه تکرار هم ده، خو د کتاب سره چې دا کومه سی ډي ده یا د کتاب کومې پاڼې دي دا به کامله وو. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي. یو دویمه خبره دا چې هغه ده څه لنمیږي، بعضې دلته یو ملګري ماته ویلي چې باید دا کتاب کامله کړي. نو هغه دونه ټینګار کړی، ته وایي چې دونه هغه ده ضرور ده، خو خیر بهرحال اوس به کاملوو، دونه چې شی پکې نه دي پاتې، 2-3 پاڼې پاتې دي، نور ختم ده زیاتې کوي. تاسو سره خو مې کتاب معرفي کړی، اوس به د دغه ځای نه دغه شروع کړو که چې ویډیو راسکه اوږده نه شي، هر څه به پسې کېږي. ښه، woher kommen Sie، یعنې تاسې د کوم ځای یئ یا د کوم ځای نه راغلي یئ. دا ورته ich komme aus der Türkei، زه راغلی یم د ترکیې نه، یا زه یم د ترکیې. نو او بله خبره دوستانو چې دا د ترکیې سره ډېر ارتیکل ویل کېږي، ښه، اوس ډېر ترکای. نو لکه د زموږ او ستاسې ملک سره چې نه ویل کېږي ich komme aus افغانستان، داسې ویل کېږي، خو دې سره ویل کېږي چې ich komme aus der Türkei، یعنې زه راغلی یم د ترکیې نه، یعنې دا ډېر ارتیکل ورسره ویل کېږي. ښه، دلته وایي چې wo ist ihre Schule، یعنې چېرې دی ستا مکتب. هغه به ورته وایي چې meine Schule ist in München، زما مکتب دی په مونخن کې. نو مونخن البته په هغه کې آلمان کې کوم ښار ده،
نوم منشن ده ما نه دلیدلی ولې په کتاب کې چې زده کړي دي. یو دویمه خبره دا دوستانو چې دغه درس چې وایي چې و ist ihre Schule یعنی دغه چې صرف د لیکلو په هغه کې راغلی و، یعنی چې دغه سی ډي مثال ورسره نه وای په تیرو ویډیوګانو کې ما ورسره د خپل ادرس لیکلی، ځکه چې دوستانو هغه ما د خپل په حساب باندې هغه کړی، خو ولې دلته چې دا سی ډي ده نو سی ډي خو زه نشم بدلولی، نو سی ډي چې ده دا د دې ښځې لکه د هلک او د جلۍ یا د سړي او د ښځې چې کوم خبرې سره کړي دي دا د دې دواړو د منځ خبرې دي. ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي یې. ښه بیا ورته وایي چې وی هایست ihre Tochter، وی هایست ihre Tochter یعنی د ستا لور څه نومیږي یا د ستا د لور نوم څه دی. هغه ورته وایي چې meine Tochter heißt Nilgün، یعنی زما د لور نوم نیلګون دی یا زما لور نومیږي نیلګون. امیدوارم دوستانو پوه شوي یې. ښه دلته ښکته ورته وایي چې was machen Sie in der Pause، څه کوئ تاسې په تفریح کې یا څه کوئ تاسې په وقفه کې. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یې. هغه بیا ورته وایي چې ich trinke Tee یعنی زه څښم چای. ښه دوستانو امیدوارم په دې باندې دوستانو پوه شوي یې. اوس ښکته راکوزېږو چې ښکته څه وایي. دلته وایي چې hören Sie genau، واورئ تاسې دقیق، markieren Sie das betonte Wort، یعنی څه مارکیرن یعنی مارک په وخی زی یعنی تاسې das betonte Wort یعنی د دې هغه د څه نومیږي د ټینګار جملو باندې یا مثال د دې هغه څه ورته وایي هو همدغه د ټینګار جملو باندې یعنی په کومه باندې چې خبره ودرېږي. ښه لکه یو مثال تورې اول تاسې دوستان دلته واورئ لکه څنګه چې وایي چې وایورئ بیا دغه نه وایورئ صحیح بیا دغه نه وروسته مارکیرن وکړئ. نو اول یې تاسې واورئ چې څه وایي دغه نه وروسته بیا مناسبه خبرې ورسره وکړو. غوږ شئ اوس. Seite 84, Aufgabe 2. Hören Sie genau zu. Markieren Sie das betonte Wort. Wie heißen Sie? Ich heiße Nada. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Was machen Sie heute? Heute feiern wir ein Fest. Was essen Sie gern? Ich esse gern Obst. ښه دوستانو لکه څنګه هم چې واورېده چې ویلې زه پوهېږم تاسې د دې په معنا باندې پوهېږئ، خو بهرحال دلته ورته ویل چې وس هغه وی هایسن زی یعنی د ستا سی نوم څه دی یا د ستا نوم څه دی، یعنی وی هایسن دغه هایسن باندې ټینګار کېږي لکه څنګه چې دلته هغه مارک پې باندې وښل شوی تیار. او په دې ځای کې بیا دا ورته وایي چې ich heiße یعنی زما نوم دی نادا، دلته په دې نادا باندې ټینګار کېږي که نه دغه heiße ich heiße چې ورته ونه وایه چې ورته وایي چې څوک درنه پوښتنه وکړي چې وی هایسن زی یا وی هایست دو نو ته کولی شې مستقیم ورته ووایه نادا یا مثال د ستا نوم چې هر شی یا ما نه څوک پوښتنه وکړي وی هایسن زی یا وی هایست دو زه ورته مستقیم وایم میرویس بس زه ورته نه وایم هایسې دا فلانه دونه ورسره اوږده کړمه. خو په لنډه کې یو بعضې وخت کې دفترو کې یا په ډاکټر سره داسې هسې نو دغه ځای کې هغه کېږي که نه نور په لنډه باندې نادا یعنی ټینګار په دغه جمله باندې کېږي نوم باندې. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه دلته په دې مخکې ځای کې تېنه پوښتنه کوي چې وی ګیتس اینن یعنی څنګه یې تاسې یا د ستاسې حال څنګه دی که نه نو دا ورته وایي چې دغه ګیت باندې ټینګار کېږي یعنی حال هم څنګه دی. هغه وایي چې میا ګیتس ګوت یعنی میا یعنی زما ګیت یعنی حال اس ګوت یعنی ښه دی دغه ګوت باندې ټینګار کېږي. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. دلته ښکته وایي چې was machen Sie heute was یعنی څه machen یعنی کوي انجاموي زی یعنی تاسې heute یعنی نن یعنی machen او heute باندې دلته ټینګار کېږي. machen یعنی چې کوي heute یعنی نن یعنی په دغه ورځ باندې. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه دلته بیا وایي چې heute feiern wir ein Fest یعنی heute یعنی دغه نن feiern یعنی لمانځو wir یعنی مونږه ein یعنی یو fest یعنی پارټي یا مهماني یا یو جشن. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یعنی دلته په دغه فست باندې ټینګار کېږي. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه دلته وایي چې was essen Sie gern یعنی was یعنی څه essen یعنی خواړه یا خوړل زی یعنی تاسې ګرن یعنی خوښوي یعنی څه خواړه تاسې خوښوي یعنی خوړو باندې ټینګار کېږي او خوښېدو باندې. دا بیا وایي ich esse gern Obst یعنی زه چې خواړه خوښوم میوه یعنی داسې. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. نو دغه د دې مطلب و. ښه د دې نه اوس ښکته راکوزېږو چې ښکته څه شی دي. دلته وایي دوستانو وایي چې lesen Sie alle zusammen
die Geschichte یعنی څه لیزن یعنی ولولئ زی یعنی تاسې alle zusammen یعنی ټول سره یو ځای die Geschichte یعنی دغه قصه دلته مخکې وایي چې machen Sie eine Pause nach jedem Punkt یعنی څه machen یعنی وکئ تاسې وکئ زی یعنی تاسې eine Pause یعنی یوه دانه تفریح یوه دانه وقفه نخ یعنی پس یادم پونکت یعنی د هر یو ټکی نه پس دغه ټکو نه پس یا دلته وایي چې هغه دا heute ist der letzte Tag im Deutschkurs پاوزه شو یا یعنی نن د اخرنۍ ورځ په ډوچکورس کې یا دلته مخکې وایي چې die Kursteilnehmer schreibt zuerst einen Test دا دی بله پاوزه یا یعنی د کورس زده کوونکي لیکي په اوله کې یو دانه امتحان یو دانه پارچه امیدوارم دوستان پوه شوي یې دلته وایي چې dann machen die Teilnehmer ein Spiel یا بیا پونکت یعنی نو بیا د کورس زده کوونکي یوه لوبه کوي په دې ځای کې بیا وایي zum Schluss feiern alle ein Fest پاوزه یعنی په اخره کې لمانځي ټول سره یو ځای یوه پالټي یا یو جشن امیدوارم دوستانو پوه شوي یې دلته وایي auch die Lehrerin feiert پونکت یعنی همچنان معلمه هم ورسره لمانځي یعنی دا پالټي ورسره لمانځي یا جشن ورسره لمانځي امیدوارم دوستانو پوه شوي یې بیا دلته وایي چې alle sind lustig پونکت alle sind lustig یعنی ټول دی خوشحاله یا خاندي او یا ساعت تیر ده امیدوارم دوستانو پوه شوي یې د دې نه ښکته څه وایي nur Ali und Karim nicht پونکت یعنی پاوزه دا ورته چې nur یعنی صرف علی او کریم nicht یعنی علی او کریم نه دي خوشحاله یعنی صرف علی او کریم نه دي خوشحاله دلته وایي Ali hat Zahnschmerzen und Karim hat Bauchschmerzen علی د غاښ درد لري او کریم د خېټې درد امیدوارم دوستانو پوه شوي یې دلته وایي چې das Fest ist zu Ende یعنی د تفریح ته دوستان تاسې توجه کوئ زما نه د یاده وځي پونکت یعنی پاوزه دا پالټي چې دا کومه das Fest یعنی دا پالټي است یعنی دا zu Ende یعنی په اخره کې یعنی اخره شو یعنی نور هغه ختمه شو یعنی ذاتیږي alle sagen auf Wiedersehen alle sagen یعنی ټول وایي auf Wiedersehen یعنی په امید د دیدار امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ چې د دې صفحې شمېره ده 4 دغه ګورئ دوستانو نو دوستانو دا درس همدغه نه و د راتلونکي درسه پورې دوستانو په پاک الله باندې سپارم فی الحال د الله په امان او ښې چارې